د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې الله تعالی یو قلم پیدا کو. اول څه شی پیدا کو؟ یو قلم را پیدا کو. او الله تعالی هغه وخت په عرش باندې استوا کړی و او عرش د الله تعالی د اوبو د پاسه. الله تعالی دغه عرش ته محتاج نه و، ضرورت ورته نه لري، خدا د الله تعالی عظمت شان دی، د هغې لوی د هغې عظمت دی، د هغې کبریا ده چې دی په دې خپل عرش باندې استوا کړی و او عرش د اوبو د پاسه. په قرآن کریم کې الله تعالی په سورې هود کې دا خبره فرمایله ده. سورة هود 9 نمبر آیات، وکان عرشه علی الماء، عرش د الله تعالی دا په اوبو باندې و. نو الله تعالی عرش په اوبو باندې و او الله تعالی په هغې باندې استوا کړی و. دا د الله رب العزت د جمال او د وقار خبره ده. نو الله تعالی د خپل عرش د پاسه و څنګه چې د هغې د شان سره مناسب وي. نو الله تعالی قلم پیدا کو او بیا الله تعالی قلم ته ویله اکتب القدر. قلم ته څه شی ویل؟ اکتب القدر، ای قلم تقدیر ولیکه. نو قلم راولګېدلو او تقدیر ولیکلو.